دا د پیښور هغه سیمه ده چې یو شمېر کسان د چرسو د څکولو لپاره پکې راټول شوي دي. د اسلام له نظره د چرسو څکول حرام دي، خو په پاکستان کې که څه هم دیني عقاید ډېر کلک دي، خلک پر دې کار سترګې پټوي. زمونږ لا اول لکه ځواني وه، بس بریتو ختمت هم راغلی وي، لا برید تازه راغه، بس یارانو دوستانو سره یو څه سګرټ لږ څکلی، بل څه بس دې نه عادت هم واخیست. په دې ځای کې د چرسو د څکولو دود هغې زمانې ته رسیږي چې خلک لا د اسلام پر دین نه و مشرف شوي. په دې زیارت کې صوفیان راټولیږي، چرس څکوي، تصوفي موسیقۍ ته غوږ نیسي او چای څښي. هیڅوک په دې اړه فکر نه کوي چې چرس حرام دي، خو که د الکول نوم یاد شي، شراب خو ګوره دا داسې شی دی که نه چې بالکل منع دی، حرام دی. د دې باره کې خو دا دلته تصور هم څوک نشي کولی چې ځان سره یې راوړي، هم موږ په اول یې موږ ټکو، بیا په پولیس ټکو. مولانا طیب قریشي د پاکستان د مخکښو دیني عالمانو له ډلې دی. هغه هم وایي چې چرس حرام دی. په اسلام کې چرس حرام دی، بس خبره یوه ده، ټول علما دا خبره کوي، هیڅوک یې حلال نشي بللی، که په افغانستان کې وي، که په پاکستان کې وي، او که په نیویارک کې. چرس کول حرام کار دی. د ملګرو ملتونو د یوې وروستۍ سروې له مخې په پاکستان کې چرس تر ټولو نورو مخدرو موادو زیات څکول کیږي. یو شمېر ښځې هم چرس څکوي. دا کونډه میرمن وایي چې له ورځنیو سختیو د تېښتې لپاره چرس څکوي. د لومړي ځل لپاره چې مې چرس وڅکول، ښه احساس مې نه درلود، خو څه وخت وروسته مې خوند ترې واخیست. موسیقي خوند کاوه او دوستان مې هم خوشاله وو، بیا مې خوښ شول. په پاکستان کې چرس ارزانه دي او اسانه پیدا کیږي، خو ډاکټران د چرسو د څکولو د ناوړه عواقبو په اړه خبرداری ورکوي، په تیره په داسې یو هیواد کې چې خلک یې ډیرو ښو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی هم نه لري.